سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، بیا هم الله احمد زی ستاسو په چوپړ کې یم. بیا هم سره ده چې تاسو سره مو وعده هم کړې وه، انشاءالله الرحمن دا به دویمه ویډیو وي. نو راځئ ډېر خبرو نه به تېر شو، شروع به وکړو. په عین زمان کې یاد ساتئ چینل سبسکرایب کړئ، شیر کړئ دوستانو سره. د تاسو د مثبت او د منفي کامنټونو په انتظار یو. نو الله دې وکړي چې تاسو ته خوښ شي او تاسو ته د خدمت وړ وګرځي. راځئ چې شروع کوو نوی درس ته. Cette zone présente des risques. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour tourner à gauche, je ralentis encore. Réponse C. Je tourne immédiatement. Réponse D. دوستانو لکه مخکې چې تاسو ته مې ویلې چې د موټر باندې تاسو په خپله ناست یاستئ او ډرایو کوئ، همداسې یې فکر وکړه داسې یو څلور لارې ته ورسېدئ. په دې څلور لارې کې اوس تاسو ته وایي چې آیا دغه ساحه، دغه ځای، دغه څلور لارې تاسو ته خطر مخکې کوي او که نه؟ امکان یې شته، ځکه چې د څلور لارې باندې زیاتره اوقات خلک په بیړه کې او خپل بریک او یا مثال د خبرې څه ته دومره توجه نه کوي. نو دغه ساحه څه ده؟ ریسک یا خطر تاسو ته امکان لري چې مخکې کړي. نو دغه به کوم جواب صحیح؟ ای به صحیح. په دویم جز کې تاسو ته سوال شوی دی چې pour tourner à gauche د دې دپاره چې زه چپ خواته تاو شم. نو دلته چې چپ ته تاویږې بیا وایي څه آپشنونه یې ورکړی دا به وګورو. Je ralentis encore, je tourne immédiatement. نو دا په یاد ولرئ کله چې تاسو هم چیرته تاویږئ، که ښي ته تاویږئ که چپ ته تاویږئ که په هر حالت کې اوسیږئ، په کوم صورت چې روان یاستئ هغه صورت کې به تاویږئ نه ګوره. همیشه خپل سرعت کموئ، بالا هغې نه بیا تاو شئ، که ښي طرف ته تاویږئ او که چپ طرف ته. دا ښه په یاد وساتئ. نو دلته بیا هم وایي د دې دپاره چې زه د چپ خواته تاو شم څه وکړمه؟ خپل سرعت کم کړم او که همداسې یا ورې ناګهانه او یا ناڅاپه تاو شم. نو هېڅکله به تاسو ناڅاپ نه تاویږئ، نور به سرعت به هم نور هم کموئ او بالا هغې نه بیا به تاویږئ. د لا زیاتو معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ چې خپل ویډیو ودروئ او نور معلومات د ښي غاړې ته چې دلته ورکړل شوی ده دا ولولئ. د بل سوال په لورې ځو. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو سوال داسې شوی ده چې تاسو په هایوې کې یاستئ یا اتوبوس چې ورته په فرانسوي کې وایي. سرعت دلته څومره ښودل شوی ده؟ 70. خو موږ تاسو لا د دې شیانو څخه البته دلته د اشارو او د دې شیانو په اړه پوښتنه نه ده شوې دومره. پوښتنه اصل د ده ده چې آیا زه کولی شم چې دیپس وکړم. دیپس نه تاسو ته ما مخکې ویلی و چې دیپس مطلب دا ده چې د دې موټر څخه مخکې کېدل. نو کله چې هم تاسو د یو موټر څخه مخکې کېږئ تاسو به خپل آینو ته ګورئ یا خپلې شیشې ته ګورئ. نو تاسو په دې آینه کې ګورئ چې شاته ستاسو موټر ډېر نږدې ده. مطلب دا ده چې ستاسو چپ غاړې ته موټر ډېر زیات نږدې ده. تاسو چې دا خط نه واوړئ فکر وکړه حادثه کېږي. نو په دې حالت کې به تاسو څه کوئ؟ دې حالت کې به تاسو دیپس او یا سبقت به نه کوئ. نو د جواب بهتر جواب به یې بي. بیا هم ځو د بل سوال په لورې. 5 centilitres de whisky mélangés à du soda contiennent moins d'alcool que 5 centilitres de whisky pur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour éliminer plus vite l'alcool, je peux boire un café, réponse C. Faire un peu de sport, réponse D. دوستانو سوال دلته دا شوی ده چې دا کس وینئ الکول څښي. دلته سوال د الکول په باره کې دی. وایي آیا 15 ګرامه الکول چې په سوډا کې تاسو مکس کئ
نو د هغه مقدار کمیږي؟ آیا دا امکان لري؟ نه. نو مطلب دا ده چې همیشه کوم شی چې یو شی مقدار په یو څه کې مکس سي هغه په خپل حالت پاتې کیږي. که چیرې تاسو دغه 15 ګرامه ویسکي یا 15 سلسیسه ویسکي که چیرې تاسو په سوډا کې په پوره بوتل کې په هر څومره کې چې تاسو مکس کړئ او هغه ټول وڅښئ هماغه 15 ګرامه یا 15 سی سی به تاسو بدن ته جذب کیږي. نو ایده مطلب دلته دا ده چې یعنی نه هماغه یو شی ده. صحیح ده؟ pour éliminer fluide l'alcool je peux دې دپاره چې زما بدن کې دا د الکول زل تر منځه لاړ سي زه څه شی کوم؟ boire un café faire un peu de sport یو کافي وڅښمه که لږ سپورټ وکړمه. نو یو هم دې شی ته تعلق نه نیسي. 2.5 ساعته کم از کم باید څوک چې الکول څکي هغه د ډرایو ونه کړي تر څو هغه بدن کې الکول مقدار کم شي. بیا هم د زیاتو معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ چې دې ښي غاړې ته ویډیو پاس کړئ او ویې لولئ. صحیح ده؟ د بل سوال په لورې ځو. Je me sens fiévreux et fatigué. Je peux conduire pour aller chez le médecin à 10 kilomètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. سوال ته دا ده چې وایي زه خپل ځان کې تبه او خستګي احساس کوم. آیا زه کولی شم چې د ډاکټره پورې چې 10 کیلومتره ده موټرواني وکړم؟ نه. کله چې تاسو مریض یاستئ یا تبه لرئ او یا ځینې دواګانې دي چې هغه بیا وروسته موږ تاسو لولو دا شیان چې تاسو باندې یي یا مثال خبرې تاسو د فشار لاندې اوسیږئ ډریوري مه کوئ چې خطر لري. نو د ده جواب به بي وي. بیا هماسې d'habitude کولی شئ چې ویډیو پاس کړئ او تاسو دا معلومات ښي غاړې ته ولولئ. Je reste sur cette voie, réponse A. Je me place sur la file de gauche, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je maintiens l'allure, réponse D. سوال ته داسې شوی ده چې سوال البته تر اوسه پورې نه ده خو داسې ویل شوی ده چې آیا زه به داسې حالت کې څه کوم؟ تاسو دلته ګورئ چې دا د عاجل اشاره لګېدلی ده 4 واړه. صحیح ده؟ نو مطلب دا ده چې امکان لري د موټر نه څه کښته کوي، امکان لري موټر خراب شوی وي، امکان لري چې مخې ته یې څه حادثه شوی وي. نو مهمه خبره دا ده چې یعنې دا موټر د عاجل په حالت کې ده، ایمرجنسي حالت کې ده. دې حالت کې وایي زه به څه کوم اوس؟ A. Je reste sur cette voie زه په خپله لاره کې پاتې کېږم. نه خو لاره مخکې بنده شوه. B کې څه وایي؟ Je me place sur le fil de gauche زه خپل ځان چپ غاړې ته اړوم. C. Je ralentis زه خپل سرعت کموم. Je maintiens allure زه په خپل سرعت ځم. نو ستاسو په نظر ښه جوابونه به څه شي؟ زه خو وایم B ده. زه به خپل چپ غاړې ته ځمه او زه خپل سرعت کموم. B او C سره انتخابوو. ګورو چې جواب څه وایي. جوابونه صحیح ده. ځو د بل سوال په لورې. L'oubli des clignotants pour indiquer un changement de direction peut être sanctionné par une amende et un retrait de points. Oui, réponse A. Non, réponse B. وایي ما څخه اشاره ایر شوی چې زه خپل ډایرکشن یا خپل مسیر یا خپل لارې ته تغییر ورکوم. نو په دغه حالت کې آیا سانکسیون جریمې ته وایي ښه؟ être sanctionné آیا زه به جریمه شمه؟ on amende and retrait des points یو څه اندازه پیسې او یو څو پوینټه. دوستانو په فرانسه کې دا قانون ده کله چې تاسو ډریوري کې اشاره ونه لګوئ نو تاسو باندې به جریمه راځي او 3 پوینټ اخیستل کیږي. نو دلته به A جواب سره اخلو. ګورو چې څه وایي سیستم. ګورئ څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې 3 پوینټ اخیستل کیږي. دلته دغه د 3 پوینټ یې ښودلې ده او 100 روپۍ جریمه به ورکوئ، 15 روپۍ ایرو به جریمه ورکوئ. نو بهتره لاره ده چې باید کله هم ډریوري کوئ ډېر په احتیاط او ډېر په منظم توګه وکړئ. Je continue à gauche.
Je ralentis, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Je cède le passage, réponse C. دوستان دلته سوال دا شوی ده چې زه چپ غاړې ته ځم دې خواته نو د دغه درې حالاتو څخه زه به څه کوم A. Je ralentis زه به سرعت کموم Je m'arrête زه به موټر دروم Je cède le passage او که زه هغې ته لاره ورکوم نو په دغه حالت کې ګوره اول د ښي غاړې ته چې کوم موټر راځي د مخې ته یې لکه تاسو ته چې ما پخوا ویلي وو چې کله هم داسې ادامه دار سپین خط وي او داسې څلور لارې یا درې لارې اوسېږي نو دلته به کوم موټر چې رسېږي دا به خامخا توقف کوي دا به خامخا به درېږي سټاپ به کوي نو دا خو به سټاپ کوي دا دوهم موټر چې دا هم دې غاړې ته ځي نو په دغه حالت کې اوس حق اولیت زما ده زه به اول څه کوم زه به اول خپل سرعت کموم او دا په یاد ولرئ که چیرې په جوابو کې 2 جوابه 3 جوابه 4 جوابه صحیح ټول انتخاب کړئ دلته اوس زما په نظر A جواب صحیح ده ګورو چې جواب څه وایي جواب هم صحیح ده که نور معلومات غواړئ بیا ویډیو پاس کړئ او دا معلومات پوره سره ولولئ Le risque de somnolence est particulièrement important entre 2h et 5h du matin. Réponse A. Entre 10h et midi. Réponse B. Entre 14h et 16h. Réponse C. دوستانو سوال دا شوی ده چې د خوب خطره په کوم وخت کې زیاتیږي صحیح ده A جواب کې ویل شوی ده چې د 2 بجو نه تر 5 بجو د نیمې شپې نه بعد مطلب دا ده چې د سهار د لمانځه نه مخکې د 2 نه تر 5 پورې آیا دې وخت کې entre le 10 et midi د 10 نه تر 12 بجو ترمنځ entre 14 et 16 او یا د 2 بجو نه تر 4 بجو پورې نو دوستانو هغه د خوب مرحله چې ده چې په انسان باندې ډېر زیات راځي هغه یو دا ده چې د شپې د 2 بجو نه تر 5 بجو پورې به ډېر زیات قوي وي او دوهمه درجه چې ده د 2 بجو تر 4 بجو پورې دې 2 وختو کې انسان باندې خوب ډېر زیات راځي د شپې خو همیشه راځي په سړي باندې او خصوصا دا کوم وخت چې د ورځې ښودل شوی ده دا خصوصا په اوړي کې زیات وي کله چې 2 بجو نه تر 4 بجو شي نو خامخا څوک چې ستړی اوسېږي او که ستړی ونه اوسېږي ورځې اوږدې وي سړي باندې خوب راځي ګورو جوابونه څه وایي سیستم کې جوابونه صحیح ده بیا هم هماسې کوم معلومات چې ما تاسو ته درکړل دغه ځای کې دا ښودل شوی ده تاسو کولی شئ چې دا ولولئ À l'arrêt, je conserve aussi un espace de sécurité devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو د سوال داسې شوی ده چې آیا کله چې موټر ولاړ وي هم زه به یو اندازه فاصله نیسم که نه خپل مخکینی موټر سره دا ښه په یاد ولرئ چې مخکینی موټر سره همیشه به تاسو یو اندازه فاصله به نیسئ مطلب دا ده چې که چیرې دا خو وړه موټر ده که چیرې موټر داسې مخ په بره روان اوسېږي او غټ موټر اوسېږي هغه کله ناکله شاته راځي چې ډېر نږدې اوسېږئ نو ستاسو د موټر پوز او یا تاسو د موټر بانټ او یا پمپر ماتوي درته دا یوه خبره دویمه خبره که چیرې همدا موټر هم وي او مخ په بره روان وي او دا ګیر اوسېږي نو کله چې دی ګیر کې اچوي او بیا کلچ نیسي د موټر یو اندازه شاته راځي حادثه دلته جوړېږي نو تاسو ته خامخا یو مشکل جوړېږي نو په هر حالت کې که چیرې تاسو موټر هم دروئ څه کوئ یو فاصله ونیسئ نو د جواب به A نیسو À 100 km/h, le champ de vision est d'environ 45 degrés, réponse A, 75 degrés, réponse B, 90 degrés, réponse C. دوستانو سوال دا شوی ده چې په 100 کیلومتر پر ساعت که چیرې زما سرعت اوسېږي le champ de vision est environ نو زما د لیدو ساحه زما د کتلو ساحه هغه به څومره کېږي آیا 45 درجې کېږي
15 درجې کیږي او که 90 درجې. دوستانو کله چې سرعت څومره زیاتیږي هغومره د کتلو او یا د لیدلو ساحه کم کیږي. مطلب دا ده چې څومره سرعت دې زیاتیږي ته به ځان ته مخامخ ځای ګورې. مطلب دا ده چې ته خپل بغلونه نشي لیدلی ځکه چې سرعت تیز ده. نو ایده بهتره جواب چې ده چی ده ای ده. بیا هم دلته تاسو ته پوره معلومات یې درښودل شوی. که چیرې غواړئ چې لا زیات معلومات لاسته راوړئ نو بیا هم ویډیو ودروئ او معلومات ولولئ. نو په دې ځای کې زموږ تاسو دغه سیریز پای ته ورسېدو. چینل سبسکرایب کول، شیر کول مه هېروئ. د تاسو د انتقاد، پیشنهاد په انتظار یم. بیا هم ښه وخت تاسو ته غواړم. خدای په امان.